السلام علیکم ورحمت الله. آیا ته پوهیږې چې الله سبحانه وتعالی ما او تا ته څومره یو لوی او طلایي چانس په لاس راکړی دی؟ ته یقین وکړه د دې لوی او طلایي چانس ارمانونه په میلیونهاو خلک کوي، خو رب العالمین دې خلکو ته هیڅکله دا طلایي چانس او موقع بیا په لاس نه ورکوي. هغوی چې د دې طلایي چانس ارمانونه کوي نن تر تورو خاورو لاندې دي. او ګوره دا ورځ له ما او تا څخه هم نه ده لرې چې یوه ورځ به زه او ته تر تورو خاورو لاندې وو، خو هغه وخت به بیا زما او ستا ارمانونه هیڅ معنا نه لري. هغه لوی چانس دا 10 ورځې دي کومو ته چې موږ او تاسو نن داخلیدونکي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ته په بل هیڅ وخت کې نیک او صالح عمل دومره غوره او بهتر نه دی لکه څومره چې په دې 10 ورځو کې دی. هغه 10 ورځې یوه ورځ د لوی اختر او 9 ورځې د لوی اختر نه مخکې دا 10 ورځې دي. نو یو صحابي راولړیږي پوښتنه کوي چې یا د الله رسوله د الله په لاره کې جهاد کول هم دومره غوره نه دی لکه څومره چې الله سبحانه وتعالی ته په دې 10 ورځو کې نیک اعمال غوره دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکوي چې بلې، الله سبحانه وتعالی ته په نورو وختونو کې جهاد هم دومره غوره نه دی لکه څومره چې په دې 10 ورځو کې صالح او نیک اعمال الله سبحانه وتعالی ته غوره دي. الله اکبر. تاسو فضیلت د دې 10 ورځو وګورئ او په دې 10 ورځو کې د نیکو اعمالو فضیلت وګورئ. خو یو انسان چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې له خپل مال او ځان سره ووځي، بیرته نه مال راوړي او نه ځان راوړي، یعنی ځان هم قربان کړي مال هم قربان کړي، د دې انسان عمل نسبت هغه چاته چې په دې 10 ورځو کې عمل کوي غوره دی. نو سبحان الله، که زه او ته نن له دې طلایي چانس څخه استفاده نه کوو، دا په دې معنا چې زه او ته په خپله له یو لوی خیر څخه ځان محروموو او نه غواړو چې رب العالمین ته ځان ورنږدې کړو. که ته نن اقتصادي مشکلات لرې، که ته نن له بیکارۍ سر ټکوې، او که ته نن له فقر او نیستۍ سر ټکوې، وکړه په دې 10 ورځو کې هغه اعمال وکړه په کومو اعمالو چې ته الله سبحانه وتعالی ته ورنږدې کیدی شي، او بیا همدغه اعمال رب العالمین ته وسیله کړه او وغواړه هغه څه چې ته په خپل ژوند کې نه لرې له الله سبحانه وتعالی څخه. انشاءالله چې رب العالمین به یې درکوي. نو په دې 10 ورځو کې یوه ورځ د عرفات ورځ هم راځي. په دې ورځ روژه نیول، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې ورځ په یوم العرفه، یعنی د عرفات په ورځ باندې روژه ونیسي، زه د الله سبحانه وتعالی دا امید لرم چې د یو تیر کال او د یو راتلونکي کال ګناهونه ورته وبخي. سبحان الله، دا بل لوی فضیلت ده. نو په دې 10 ورځو کې غوره او بهترین اعمال علما وایي چې حج او عمره کول دي. بیا د هغې نه بعد چې څوک ټولې 9 ورځې روژې ونیسي، دا بهترین او غوره عمل دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه همداسې کوله. که بیا دا نه کوي، یوه ورځ روژه او یوه ورځ بوزه، که دا هم نشي کولی، د یوم العرفه د عرفات د ورځې روژه چې درنه پاتې نشي، دا ډېر لوی فضیلت لري. او په دې ورځو کې اذکار، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، چې کوم ذکر تاسو زده وي هغه ذکر کوئ، نو رب العالمین ته دا یو لوی عمل دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټول ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. امین. السلام